سلامونه د افغان وایز لیدونکو هیله ده چې جوړ روغ خوښ خوشحاله به یاست او نن د اختر مبارک وخته ده. دلته زه راغلی یم د ایراد بازار ته. په ایراد بازار کې نو د اختر په شپه زیات خلک راوځي د دې د شان راځي. مو دومره وتلي یو زه یم دغه چې زما یاران دلته ولاړ دي چمپلان مو رانیوله د خیره سره. very nice. زه مخته ایراد بازار ته څو ایراد بازار کې ګرځو. نن د اختر شپه ده ډېر خلک راوځي د شانو رانیول دپاره. چمپلان رانیسي خولیانې رانیسي داسې نور څه سامان چې کم یې هغه رانیسي. نو زه به هم لاړ شم د دوی سره به وګرځېږم دغه به د ایراد بازار مکمل معلومات تاسو ته کوم تاسو خپرونه در پاره سره وګورئ. د ایراد بازار تر څنګ ځم عینو مې کړم ښه خوندور بازارونه ستاسو خوښورونه ستا هلته به در سره وګورم. تاسو را سره اوسئ. افغان وایز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. اچھا دا باوري مارکیټ دی. دلته نو د خولیانې دي صدریانې دي دا رقم دغه دی. څه جوړ په خیر سیس تازه تکړه ول داسې ناست لکه سودا چې نه ده سره څه دا ګر دکانداران دي ولې نن مشتریان نشته څه کیسه ده؟ زموږ مشر دي ما خبر سره وکړي څه پرون په دا خاطر باندې دا زموږ مشر دي زموږ د مشر سره مرکه وکړه څه مشر مخ نه راړي د خیر سره ځو داسې مخ ته دا مارکیټ به زه تاسو ته ښکاره کړم. دلته کورتیانې خرڅېږي دلته صدریانې خرڅېږي رقم شیان خرڅېږي. دلته دا د چمپلان دکان دی. دلته چمپلان دي رقم چمپلان دا چې ما ته چمپلان په جوړه کې راستولي دي نه. واو بیوټیفول اوهو تواب خان جوړ په خیر جوړ په خیر خیراتي صحت ښه دی ځان په خیر دی تازه تکړه څه چې رانیولي چې څه چې کړی دی خانزاده څه کړی دی هېواد راوتلی جوړ یې په خیر خپل برکت به اوس لازار کړم. سلام علیکم ستړي مه شئ جوړ یاست په خیر یاست خیراتي نن مشتریان نشته ولې او مشتریان نشته څه کیسه ده؟ څه وختي دی بیا ناوخته راځي که یې پرون زور ختلی دی ښه یاست جوړ یاست ژوندي اوسئ مننه. سلام علیکم جوړ په خیر څنګه ځې دا خو ګرمي هم راله او ته داسې ډبل جمپرانو شان خرڅوې اوس لا هوا نه معلومه ده کله هوا یخ کله توده څه د کندهار راوتې ده وختي هوا ده څه مننه څنګه ځې کاروبار څنګه دی؟ شکر دی الحمدلله. ښه تر څه وخته پورې خلاص یې؟ سهار 12 بجې پر خیر ناست یو. ښه د سهار دی یعنې د اختر په ورځ 12 بجې څه که یو شی مې خراب وي بیرته درته راوړي یا ځینې کې راکان دا نه سم دغه نه سم په هغه خاطر باندې ناست یې او لا نو څه سپارې ډېره موږ وایو چې مثال سهار پر تنا کار مشکل دغه بیرته راوړل سپای څه ډېر مننه ژوندی اوسې. لیدونکو دا د دوی ناځوانانو دغه رانیولي دي امو چې شي رانیول دا چې دی پلیسټور او دا ویکټوریا رانیولې ده دا چې رانیول ده الوکوزي رانیولې ده دا چې ما چې نه رانیسي نه او څنګه یاست ښه یاست جوړ یاست چې خرڅوئ د خیره سره ښه ګوتمیان یې ته څنګه یې ځوانانو چې مو رانیوله په څو مو رانیول اوهو ماشاءالله دا دې خرڅ کړي دي دلته کبابونه دا چې پخېږي جوړ په خیر ځوانه ښه یې جوړ یې ژوندی اوسې ستړي مه شئ په خیر خیرات یې چیز خرڅې ژوندی اوسې خیر اوسې څنګه دې کې راکان شته ښه السلام علیکم حاجي صاحب جوړ په خیر تازه تکړه سلامت صحت ښه دی ژوند په خیر دی څنګه دی کار څنګه دی ښه یې ژوند په خیر دی الحمدلله اختر څنګه دی آمادګیان چې نیولي دي بالا مې اوس دوله سره شروع کړله واه شکر دی بس انشاءالله کار سره برابر یم در باندې راګرځم د خیر خیر اوسې د خیر سره دوی هم دا دی رش دی ماشاءالله نه پخېږي
اینات خالي نه لري اینا لرو واسه کباب لرو ورجې لرو اوه هر شی سته څو ډول شان دي دا دا نو پر درې ډوله دي اینا سته او ورجې سته او کباب سته ونه دا سته د طبیعي شی کاږي خوري هغې هم پیدا کېږي څه په وای دا خو خو د د شپه بېخي ښه مایان دی غواړم مایان هم درته پیدا کېږي مننه ستړي مه سئ ځوانانو جوړ یاست څنګه مشتریان یې رانیولې څنګه یې صاحب جوړ یې په خیر یې ژوندی اوسې خیر اوسې څنګه دي کبابونه څنګه دي نه ماشاءالله ستا د سرت سره رافایل ډېر ښه خوند کوي مننه ژوندی اوسه ماشاءالله دونه غټ سرعت یې درلودی او د غټ سرعت سره سره کوچنی پیک یې په لاس کې و ښه دغه زما یاران دلته راته ولاړ دي وار په وار رشکېږي خلک راوځي د سوداو دپاره دا د هرات بازار دی دې خوا ته خو نو د خوراکو سامان خرڅېږي او دې خوا ته چې ځې دې خوا ته بیا دغه خرڅېږي جوړ په خیر څه شي لرې انګیاوي وروره سره کوم انګیاوي په کار چې سره کوم انګیاوي سره کوم یا د لرې غټان د ستا خوښ یا غره څه در باندې راګرځم د خیر سره صحیح دی بس انشاءالله دا ترموز بیا څه پکې ښه لیدونکو د خیر سره دغسې په ولاړ شو چې کله مو سودایي وکړلې بیا ځمه د خیر سره د عینومې نوم ښایسته ښارګوټ یې درته ښکاره کوم نن د اختر په شپه باندې بادرنګ را رانیسې ته دغه بادرنګ ماته راکړه شی را سپین که اوهو ما چې بادرنګ را رانیوی دا ډېر غټ نه دی نازک دی پلاستیکي دی اوهو یو مخ بادرنګ دی Nice. ښه خیر موږ به بادرنګ وخورو ته راته ګورې A few moments later. دا یې په موسیقا سپاره یو زه یم زما ورور دی ځو د خیر سره عینومېن ته لکه څنګه چې مخکې یادونه کړې وه عینومېن کې د خیر سره سپر سټور او داسې بازارونه در باندې ګورم تاسو راسره اوسئ او د کندهار ښار سره ووینئ همدغسې روان یو د خیر د اختر مبارکه شپه ده موږ اشارې ته هم ولاړ یو One hour later. لیدونکو راورسېدو عینومېنې ته دا د عینومېنې اوله فواره ده دا د عینومېنې اول فوارې سره چیر کړو دلته دا خواته هم او دې خواته هم غټ مارکېټونه شته ورځو هلته په مارکېټو کې به هم سودایي وکړو د خیره سره تاسو راسره وه په خیر راسئ زه دغه یم عینومېنې ته رالم د خیر سره موټرسایکل مې ودروئ بیا نو د موټرسایکل څخه راتاسولم دا کبیر جان مې ملګری دی دی هم راسره دی د خیر سره دا خو نو عینومېنه ده عینومېنه خو ښه دی وعلیکم سلام اوس زه یو پلا کندهار سوپر مارکېټ ده دا ډېر ښه پراخ او غټ سوپر مارکېټ دی د دې سوداوي در سره کېږي خو د اختر شپه ده ډېر خلک راوتلي دي د خیر سره خلک سوداوي کوي ګڼه ګوڼه زیاته ده لکه څنګه چې په هرات بازار کې ګڼه ګوڼه زیاته وه ډېر خلک راوتلي وو همدلته هم خو دلته بیا یوه عینومېنه یو نوم هم لري ډسکو مینه خلک ورته وایي نه یعنې ډېر موډیان و پیشنیان خلک پکې راځي क्या बात है सर دلته رالو دا د کندهار سوپر مارکېټ دی د کندهار سوپر مارکېټ کې مې مخکې وویل چې په عینومېنه کې د ټولو غټترین سوپر مارکېټ دی جوړ په خیر جوړ په خیر خیرات دی صحت ښه دی ژوند په خیر دی خیر اوسې اول دا څونه ښایسته کمیس دی دا په څه نه میاتېږي څنګه کمیس دی د کومه ځای راغلی دی او په څه یې خرڅوي دا کرما برانډ دی برانډډ شی دی پیور کاټن کې جوړ دی دا اوس نوی راغلی دی نو جې ته ورته موږ ګرده برانډډ شان لرو مکمل پنجابي کالي دی ګرده د لاس کار دی ګرده برانډ والا دی دا به ساده کالي ګانې د کور لپاره شه فینسي شی دی په زون برانډ کې جوړ دی نو دا دلته نس یوازې په اسلام آباد کې پیدا کېږي دلته نس بجو دا په څو دی دا په 2800 دی
افغانۍ باندې مکمل سیټ یعنی زموږ قیامت او د پاکستان قیامت د اسلام آباد هیڅ کم قیامت دی ښه. موږ دغه ځای دلته راوړو و یو قیامت هیڅ فرق نور هیڅ کوئ. فرق به نور کوي ډېر ښه، که ډېر ښه. دغه ځای چې راوړل کېږي حتما 100% فرق کوي ښه. قیمت یې صرف 1500 افغانۍ دی جان. او ترکۍ شی دی فقط په 1500 فقط 1500 دا وګوره بجیک به خلک ماشاءالله ماشاءالله. تاسو وګوره زه کوچنی لور لرم نه بجو. کمی درلودی برابر هم دغه رقم ښایسته دواړو سترګو هیڅ مشکل چمپلان رانیولي وای. په دې کې به ډېر ښایسته ډیزاینونه کلرونه دا وګوره ښه دا هم په ترکي کې دی هم څونه ماشاءالله څونه ښایسته جوړ دی. لیکن قیمت یې 1500 افغانۍ دی. ته جې او اول خو بل ځای نشته چې مخکې مې ویلي وه چې مال ارزانترینه دی. دا په څو دی؟ شی دی ترکي شی دی موږ یې په 1500 افغانۍ ورکو اول خو نشته چې یم د 1200 د 1000 افغانۍ په کمه نه دی. ښه دا هندي دا مکسیان هم دی. هندي ماکسیان دی او ښه. کوچنی راغلی او دا دی کوچنی. دا کوچنی کالي چیرې جوړیږي؟ او دا خو دا موږ په پاډر جوړ کړی درانوم دی او ډېر دران تاسو وګورئ نه پورته کېږي ګرځي ماشاءالله. په غزني کې ما لیدلې وه چې لاسي جوړېدل خو اوس مې دا چې دلته هم ولیدله. دا تاسو چیرې موږ جوړوئ؟ پاډر جوړ کړی دلې ښه دلې په کندهار کې دلې هم جوړو موږ په کابل کې هم پاډر ښه په کابل کې هم پاډر جوړو. دا فلم دلې جوړ کړی دی ښه دا څو بیه لري؟ دا په 12,000 افغانۍ وزن خو تا ولې و وزن یې ډېر شو ګره ګلابتون مکمل د لاس کار دی بالکل دا وګور ښه دا د کابل جوړ دی او دا خو د نفروز د شپې چې فکر کوم او خیر کوم بل واده کوي دا نور جوړونه کانی د خیر سره برکم بل واده کوي برابر دا رقم رانیسم خیر کني زه پاتې ته ان شاء الله. دا څو بیه لري؟ دا په نظر افغانۍ دی. څه نظر افغانۍ؟ بل دا په نظر افغانۍ. څه اوس په لاړ څو اخواته نور نو د فیشن سامان ستاوه و دا د فیشن سامان مکمل مې کپاړې خلک یې ډېر خوښوي نه ښه د ودو د جده لپاره ډېر استعمالېږي کپاړې استعمالېږي ښه مخ جل سمېدی شي ورځ د خوا څخه یعنې هر شی ستا د مخ خو د دغه لپاره د هر شي لپاره خپل کریم او خپل سیرومان لرو دا به سیرومان دي نه ښه سیرومان هم لري مخ ته د کو د جیشن لپاره استعمالېږي ډېر ښه کار ښه دا د کوم ځای دی؟ دا ترکي دی دا هم ترکي دی دا په څو بیه لري؟ دا نو 400 افغانۍ. یو کس خپل مسؤل لري دلته چې دی دا بیا اترونو سنتونو شان خرڅوي. سلام جوړ په خیر صحت ښه دی ژوند په خیر دی؟ برانډ چې د جانوین کمپنۍ څخه دی د خپل د دوبۍ څخه راځي دغه شی ډېر ښه وینه لري. ښه چې دا سرجني څخه ځي وه او مشکل نشته دا ټسټر پیسې خو به نه راسه دا ټسټر ښه دا ټسټر دی دلته بیا هم خلک یې په لاسو وي زه بیا دلته ما په دا یو لاس کې موبایل دی شاید نشه کړله very nice. دلته بیا د کوچنیانو سامان خرڅېږي او دلته بیا د مکتب کارتاسیه ده دا خو نو سوپرمارکېټ د هر څه څخه پوره دی نه دلته بیا وچه میوه پرته ده را ځای کې تقریبا ستا د بادام دي داسې نور شیان دي ښه اوس به نو ته معلومات راکړې څو ډوله میوه په ځای کې لري تاسو؟ میوه خو هر رقم میوه لرو ځان پسته لرو درې رقمه ایراتي وطني ده یعنې خارجي پسته لرو دا وطني ده او دا خارجي ده خارجي ده جوز وطني دي بادام مغز امریکایي دي د اختر په شپه ده او خلک به ډېر دغه میوه جاتو سره ښه تر څه وخته پورې خلاص یاست؟ تر سهاره پورې نن خلاص نن تر سهاره پورې چې هم بیکار کړي صحیح دي سمه ده نو ژوندی اوسئ ډېره زیاته مننه د معلوماتو څخه دي کوم کار خدمت دي ډېره مننه ژوندی اوسئ خیر اوسئ د خدای په امان قدرمن لیدونکو دا و کندهار سوپر مارکیټ 1 hour later ریکارډ مې نه ورکړی مکمله خبرې مې وکړې ریکارډ مې نه ورکړی राजनीति से दूर रहना चाहिए دا جس شرکت دی سلام علیکم ستړي مست جوړ یاست دا کار د بیوریج دی څه دغه جوسان چې دا اکثر شان مرشدي موږ د ایران څخه راوړو څه دا خام مواد دي و د یو جوړو برې راپورته نو په چې کې تقریبا 14 رقم فلیور لري دا څه رقم فلیور دی څه بلو سکای دی بلو ویژن لرو یعنی دا بلو سکای زموږ هغه داسې په نام دی چې ان شاء الله څوک نه لري او خدای دا نه بلو سکای را جوړ کړ څه خوندور ما د بلو سکای اډر کړی دی بلو سکای وای ډیر مشهوره
جوس دی لیور دی نو زه بیا خوند وګورم بیا به خوند ستاسو سره شریکم چې د چیش خوند لري. A few moments later. دا چیش دی؟ میستر فریش وی آی پی دی ده. ښه میستر فریش وی آی پی پر نوشته دی فریش جوس خالی پر نوشته دی خو دی دا چې دی دغه بلو سکای دی. ښه دغه بلو سکای دی؟ دا بلو سکای به راواخلم ستا بیخي صفت هلته کړی دی. او دننه خو نعناع پکښې کېده بل لیمبو دی او دا فلیور د څه شو؟ دا د فلیور راځي جان ته خوند لري. ښه واه 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 Nice. جلا مزه لري کوم پروژې په اوله چټلې وای تروسه به ما نه ویلی چې روژه ستا که یا اچھا وی آی پي خوند به هم وګورم چې وی آی پي څنګه خوند کوي دا وی آی پي دی خاص ښه دا د اناناس خوند کوي ښه زه به جوس وڅښم تاسو راته ګورئ دا چې دی دا د ظاهري اترمحل په نامه دی او دلته چې لاندې چې دونه عطرونه دونه شیان خرڅېږي تو د زه به د داسې معلومات واخلم. جوړ په خیر. السلام علیکم. جوړ په خیر. خدای ورته خیر اوسې. ته څنګه یې ځوانه؟ شکر دی حال صحیح جوړ په خیر صحت ښه دی ژوند په خیر دی. څنګه چیش لري دلته چیش شته چیش خرڅوي؟ بس دلته د ځوانانو مطابق هر څه شته عطرونه سپریګانې مشتریانې سپین زر ساعتان حتی والیګان سینټونه هر څه چې ځوانان فرمایش دی هغه ورته ورکوو. خو دا څونه ښایسته ښایسته ساعتان شته داسې یو ستا د دوکان یو مشهوره ساعت ته راکړه چې زه یې وګورم. دا خو خاص د سرو زرو ساعت دی. ځوانان یې خوښوي دغه شی خوښوي. ښه دا ډېر ښایسته ساعت دی داسې ځل وبل کېږي. دا وګوره دا ساعت څو بیه لري؟ دا تقریبا 1500 1400 1400 داسې شاوخوا. افغانۍ؟ افغانۍ باندې. اوه او دا ساعت دا سره کوم څه نوم لري دا ساعت؟ دا نو د راډیو کاپي ده واه نو ډېر ښه شی دی دا. دا په څو بیه لري؟ 2500؟ تقریبا 2500. او باید دا چې پر لیکلي چې دا دا څونه ښایسته ډیزاین لري خو فقط په 1000 افغانۍ دی. د ځوانانو ځینو هر چا که هغه پروژه مشري رسیدګي وکړه د هغو دی نو ښه یوه دانه پاته دی. بس نو دغه هغه یوه دانه پاته دی اوس موږ تاسو کار کوو چې موږ سره اصلي عطر هم شته. ښه اصلي اورجینال ته یو دانه عطر دې که سنټ چې نه سنټ چې اصلي اورجینال چې دی ماشاءالله بیخي اورجینال چې او خو دونه کوچني دوکان کې او دونه ډېر 100% په ضمانت د کال په ذمہواری ورکو د 2 په ذمہواری وچ خلاصېږي ورکوي او دا بلو ویژن چې او دا هم البته بلو چینل ومخشه او دا ویر سایز دی دا اصلي چې بس کار څوک نو کوم یو چې پر ما پیرزو دی بس نو چې ستا خوښ ته بیا دي چې بوی کوم یو ښه بوی لري؟ بلو چینل ډېر ښایسته بوی لري آرام بوی لري تقریبا 4 ساعت یا 3 ساعت بلو سکای په نامه دغه وڅښئ جوس وڅښئ عدالته به د بلو چینل په نامه کافي ده د دغه شي. ښه دا کاپي دا هغه اورجینال دی؟ څه په وایي نو د اورجینالو د کاپي بوی بله جلای نو هغه نو اورجینال دی نو ارزان به حکمت نه دی. ښه بل چې خرڅوئ جا خواته خو نه چې سپریګانې او شیان هم پراته دي. سپریګانې هم شته او د سپینو زرو انګشتریانې هم لرو. ښه واه څونه ښایستې انګشتریانې چې چېرې خلاص که دغه کواش دی که کاټن دی که چیش دی تا ته خو مې مزاحمت مې کړي. دغه مزناج غمی دی دغه وګوره. اوه ماشاءالله زره کې مزناج دا خو یو مغمی دی وا ستا په کار دی؟ زه په ګوته کوم جنرالي سمیم سي د خیر په پور که په نغدو؟ په نغدو دا څو بیه لري؟ دا تقریبا 3.5 افغانۍ قیمت. 3.5 افغانۍ او دا سپین زر دی؟ سپین زر او دا غمی دی چې دی؟ مزناج دا څه رنګه غمی دی؟ نو دا هم دغه قیمت باغ غمیانو څخه دی لکه دغه نور چیز نه. کندهار سوپر مارکیټ ته هم ځم د خیر سره هغه هم پاینومینه کې ډېر غښترینه سوپر مارکیټ دی او ډېر ارزانترینه شیان لري. ګڼه ګوڼه به زیات دی ځکه چې د اختر شپه ده خلک راوځي سوداوي کوي بیا نو سبا د خیر سره اختر دی د اختر مبارکي بیا د اختر په ورځ ده. نور نو مخته ځو بالا خبرونه پر همدې ځای پای ته رسوو. افغان وایز یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ خپلو ملګرو پرې ورسوئ د خیر سره د افغان وایز سره پاتې سئ